هغه د عمران راغی. اوهو یو خو ده تنګول لا غس دی دته خو مونږ ویل چې زکات ختم شو دی ویشلی شو دی او یار ما هم ورته ویل دی خو دی په خبره نه پوهېږي. صبر خیر دی اوس به بیا واورو. وعلیکم السلام. کینه خیر دی شکر. وروره ته به څه وایې خو بیا به د زکات خبره کوې موږ تا ته په بار بار ویل دي چې زکات ختم شو دی ویشلی شو دی. وروره دی ټیپ وایي ته ولې په خبره نه پوهېږې. څنګه چل دی مبکر ورور زکات دې وویستو؟ او جی ټوټل حساب کتاب مې وکړو او د هغه حساب نه مې بیا چې څومره به ما قرضې هغه مې ترې ماینس کړې پاک حساب مې راویستو او د هغې نه مې بیا زکات وویستو. یار ډېر زیات یې ستړی کړم. او یاره دا خو ده یار کال په کال زکات ویستل دي دیم ستړي کړو په مخه زکات زکات زکات. اوهو یار استغفار وایه دا خو د الله پاک حکم دی چې زکات په ورکوئ او بیا موږ د الله پاک د یو نعمت شکر نشو ادا کولی. که اوس الله پاک وایي چې دا زه څه په ورځ کې 4 ټایمه دی خپل مخلوق له رزق ورکوم او قسمه قسم میوې ورکوم او هغه در باندې بندګي نو بیا استغفر الله شیطان مخ ته تور شه. شیطان راته په زړه کې مختلفې وسوسې اچوي. واسې یو تپوس مې کوو جی وایه نوم یې نه اخلم په غیبت کې راځي خو زموږ په علاقه کې یو کس دی چې نه زکات ورکوي او نه خیرات ورکوي او نه په غریب سړي ته ترس راځي او بیا هم په مال او جایداد کې اضافه کېږي او عرب پاتې شو. اور داسې خبره ده الله پاک ته چې څوک خوښ شي نو ځان ته یې قبول کړي او مانځل یې بوځي. الله پاک ته چې څوک قبول شي نو بیت الله شریف ته عمرې او حج له بوځي. الله پاک ته چې څوک قبول شي نو ډېر څه ولور کړي او د هغه مال په خپله لاره کې په ډېرو ځایونو کې خرج کړي او لازمه نه ده چې د هغه مال سیوالی. مال خو د قارون هم زیاتو. نن قارون څه شو؟ نوم یې شته خو قارون نشته. قارون زموږ دپاره یو مثال جوړ شوی دی او د الله پاک بادشاهي مخکې هم قایمه وه اوس هم قایمه ده او بیا هم قایمه ده. او څوک چې زکات نه ورکوي او په مال کې اضافه کېږي نو دی دې په خپل ایمان ویریږي. او څوک چې ظلم او زیاتی کوي او سود کوي او حرام کوي او دله څه چل ونه شو نو دی دې په خپل ایمان ویریږي. چې څوک مسلمان وي او په ده کې د رتۍ امر ایمان هم وي او دی معمولي غلط کار وکړي نو د ده نه هغه زیاتی ظلم په ټایم نور یو خبره کومه دا حکم خو د ټولو مسلمانانو دپاره یو شان دی چې ټولو مسلمانانو سرمایهدارو په صحیح طریقه زکات وویشو نو په پاکستان کې به یو سړی هم غریب پاتې نه شي. نو بیا ولې غریب او مستحقو خلکو ته زکات نه رسي؟ ما خو تاسو ته وویل که نه چې الله پاک ته څوک خوښ شي نو ځان ته یې قبول کړي. په دې کې داسې زیات سرمایهدار دي چې د هغو ټوله ګټه وټه د حرامو او د سود ده او هغو ته معلومه ده چې د سود او په حرامو روبو باندې حج عمره زکات خیرات نه کیږي. نو هسې څه نه خلکو له زکات ورکوو او خپلې روپۍ خرابوو. ورور تاسو دا خبره په بار بار کوئ چې الله ته څوک قبول شي نو ځان ته یې رابلي. او بالکل نو بیا زه ډېر داسې کسان وینم چې ظلم زیاتی یې کړی د خلکو نه یې په زور ځمکې نیولي او بل طرف ته چې ګورم احرام یې اچولی حج او عمرې کوي. نو دغه ټایم کې زما ذهن ته مختلف سوچونه راځي. وروره زه خو نه مفتي یم او نه مولانا یم چې تاسو له د هرې خبرې جواب درکړم. البته ما چې د عالمانو نه کومې خبرې اورېدلې دي د هغې په رڼا کې به تاسو له جواب درکوم. ما د خپلې حلقې د مولانا نه اورېدلي دي چې یو سړی 200 حجونه وکړي او په بیت الله شریف کې دننه په احرام کې ښخ کړي او د پردی حق وړی نو الله پاک به یې ونه بخي. او دا جدا خبره ده چې یو سړی ظلم کوي زیاتی کوي پردي جایدادونه نیسي او بیا حج او عمره کوي په دې کې به هم د الله پاک خپل سراج وي. هسې ورور معلومات خو درته لږ ډېر شته. یوه خبره کوم چې یو سړی حج عمره وکړي په هغې کې ډېر ثواب دی. د حج عمرې دا روپۍ راواخلي او په یو غریب مسکین باندې تقسیم کړي چې د لوږو تندو سره مخ دی. ظاهره ده د غریب په امداد کې ثواب زیات دی. خو ستاسو ټول به یوه مهرباني وکړئ او د سوالات په نور سټاپ کړئ. هغه د عمران راغی. اوهو یو خو ده تنګول لا غس دی دته خو مونږ ویل دي چې زکات ختم شو دی ویشلی شو دی. او یار ما هم ورته ویل دی خو دی په خبره نه پوهېږي. صبر خیر دی اوس به بیا واورو. وعلیکم السلام. کینه خیر دی شکر. وروره ته به څه وایې خو بیا به د زکات خبره کوې موږ تا ته په بار بار ویل دي چې زکات ختم شو دی ویشلی شو دی. وروره دی ټیپ وایي ته ولې په خبره نه پوهېږې. وروره دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ دا لږ خبرې ته پرېږدئ چې دی څه وایي. غریبانان یتیمانان او کونډې پاتې شوې
او دې ملګري په دې ځای کې زکات ورکړی دی چې په یو کس ډوبه قرضه وه او هغه کس زورور او د زکات مستحق هم نه و ده ورته ټولې روپۍ په زکات کې پرېښودې او په ګاونډ کې مستحق او غریبانان خلک پاتې شو او دې ملګري خو به کال په کال خپل زکات په خپلو رشته دارانو کې تقسیموو او رشته داران ټول مالداره دي او د زکات مستحق هم نه دي او ډېر خلک پکې په دې مقصد باندې زکات ورکوي چې په دې کس باندې سبا خپل کور ته لرګي ویسم سبزي پیسم یا د کور نور څه مختلف کارونه هغه پې وکړم ولې چې د دې لپاره چې یاره که سبا له دې سړي ته بیا زه سکار به یم چې هره له په منډه باندې کوي نو مهرباني وکړئ او دا زکات چې مستحقو کسانو له ورکوي غریبانان له ورکوي یتیمانان له ورکوي کونډې په ګاونډ کې هغو له ورکوي ورونو نن مې پکې یو بله نظاره ولیده په لار راتلمه یو سرمایه‌دار سړي زکات ویشو چې غریب او مسکین به ورله راغی نو زکات ختم شوی دی او په رابطو به ورله جنکۍ راتلې ښه ډېر زکات او په خوشحالۍ به ورله ورکوو نورو غریبو عامو خلکو ته به انکار کولو او نورې داسې ډېرې خبرې دي لنډه دا چې تاسو زکات ورکوئ نو د الله د رضا لپاره یې ورکوئ تاسو د چا زور نشته او ځان له دوکه مه ورکوئ اول خو زکات مه ورکوئ او که زکات ورکوئ نو مستحقو خلک پاک په موږ کې دا ځای پیدا کړی دی چې موږ له هر څه راکړلي خو موږ د الله پاک د نعمت شکر نه ادا کوو او بیا څنګه چې د شام او د ترکي د خلکو نه په یو جړق باندې الله پاک جیدادونه واغستل نو دغه شانتې زموږ نه هم په یو جړق باندې اغستی شي خو په موږ خلکو کې دا مصیبت دی چې کله د الله قهر راشي او وراني راشي نو موږ ورته حدیثه وایو او کله چې زلزله وشي او نقصان وشي نو موږ وایو چې آتش فشا وډزېدو د الله قهر ته قهر ویل پکار دي د افسوس خبره ده عمرانه واقعي موږ ځان له دوکه ورکوو عمرانه موږ ځان له دوکه ورکوو او ورور زه هم بخښنه غواړم ستاسو په موږ د هر چا نه زیات حق دی ورور ستا سره زموږ دې سلوک یوه پیدا وکړه چې آینده به په هر چا خیال ساتو عمران وروره زه بخښنه غواړم خو یوه وعده در سره لازم کوم چې ته زما ګاونډي او ستا په ما د هر چا نه زیات حق دی او زما ستا سره دا وعده ده چې آینده او همیشه دپاره چې زما کور ته څومره راشن راځي نو هغه به ستا سره تقسیمیږي وروڼو دوستانو لازمه نه ده چې موږ د زکات ویشو او په هغه کې د دوی څه وکړو د ده په موږ باندې د هر چا نه زیات حق دی موږ له پکار دی چې همیشه په ګاونډ کې د خپلې خولې نوڼۍ د ده سره نیمه کړو او د ده سره ښه وکړو راځئ چې د زکات نه علاوه موږ د ده سره یو شو او د ده په غریبۍ کې د ده ملاتړ جوړ شو که نه الله به معاف نه کړي الله به معاف نه کړي راځئ دوستان موږ له پکار دي چې په خپل چاپېرچل کې نظر وکړو او خپل زکات په خپلو لاسو مستحق خلکو غریبانانو مسکینانو او کونډو او په مجبوره خلکو په صحیح طریقه تقسیم کړو دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ دا نشان هم دباو کړئ